سلامونه ستړي مشه د افغانستان سولې بهیر لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان سره به تر مرګه همکاري کوي او دا هیواد ورڅخه نه هېریږي. خلیلزاد وایي چې د مرګ پر وخت مور پر غاړه ګوتې ایښي او ژمنه یې ترې اخیستې چې افغانستان هېر نه کړي. د افغانستان اسلامي امارت په یو خبرپاڼې کې لیکلي چې په دې وروستیو کې امریکایي الوتکې د افغانستان پر هوایي حریم ګرځي او دا چاره د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو خلاف ده. خبرپاڼه کې له امریکا غوښتل شوي چې د دوحې تړون او نړیوالو هوایي قوانینو ته درناوی وکړي. د امریکا د پوځ لوی درستي جنرال میلي پرون کانګرس کې سناتورانو ته په سپیناوي کې ویلي چې د افغانستان جګړه څنګه چې دوی غوښتله پای ته ونه رسیده. دوی وایي په ماموریت کې تېروتنې موجودې وي او ځینې پریکړې ناسمې شوي دي. له کونړه راپورونه وایي چې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي. ویل کېږي چې چاودنه د کونړ د قانون رئیس په موټر پسې شوې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې چاودنه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د سپینې ماڼۍ وینده جنساکي وایي چې که څه هم امریکایي جنرالانو افغانستان کې 2500 پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړ خو ولسمشر جو بایدن دا وړاندیز ونه منو او پوهېدو چې په داسې پریکړې سره شدیده جګړه کېدای شي.